همدلته جیګ برج دی. د دې څخه د دې ښار ټول خواوشا ځان ښکاري. راځئ چې وروبخېږو او په شریکه به یې سره وګورو. دا د زینې ټولې د اوسپنې نه جوړ شوي دي. دا د اوسپنې نه جوړ شوی دی. دا برج چې دی کله چې داسې هوا طوفاني یا باران ډېري یا ډېر سخت واورې یخي بیا دا بندۍ د هغې دپاره چې څوک پکې کومه حادثه پکې پېښه نه شي. دا ډېر جګ دی. داسې ستړی کړو. ډېر جګ دی که نه. بله ډېر یې زیات ستړی کړم. ډېر جګ دی که نه. خو په دې باندې ارځي چې سړی ورته راوخېږي. دا دې وګورئ ښکلې منظره ده. هاخواته شنه شنه ځنګلونه دي او دې خواته چې راځې د چمبخ ټول ښکلی ښار ورنه ښکاري. دا ښار دی ګوره ټول ښار دی او ستړی کړو نو دغلته یم یو هغه ور لګولی دی که څوک غواړي چې دوربین دی دا هم خراب دی او که نه دلته 1 روپۍ باید پکې ور واچوې چې 1 روپۍ ور واچوې بیا کېږي. دا هم المان د اقتصادي ملک دی خو بیا هم د هر شي نه دوی غواړي چې فایده وکړي. دې ته یې هغه کړی دی چې په 1 روپۍ باندې باید پکې ور واچوې بیا درته دوربین خلاصوي. غیر د هغې نه هېڅ کوم هغه نشته. دغه پاس هم ګورې ټول تاویږي داسې لکه د بایسکل ټایر چې ور بند کړی یم ګرد تاویږي او دا هم چې دی داسې لږه چې سړی داسې جمپ ووهي دا ځای داسې خوځېږي. ډېر جګ دی که نه. بیا یو خو جګ دی او یو د یو جګې غونډۍ په سر باندې دا جوړ شوی دی. ټول د دې ښار ټوله منظره ورڅخه ښکاري. دا د اوس خو د مازدیګر وخت دی یعنې مر په غورځېدلی دی دومره ډېر روښانه هغه نه ښکاري خو هغه دی ټول ښار ته نه ښکاري. دا ښکلی ښار دی. هغې خوا ته هم ټول فرانکفورت ښار ته نه ښکاري. هغه د سکای لاین هغه جګ جګ بلډینګونه ټول د دې ځای نه ښکاري. د اروپا سنټرال بانک هم ته نه ښکاري. یعنې دا دومره جګ دی چې دا خوا او شا منطقې ټولې ته نه ښکاري. دا برج چې دی دا په 2001 کې جوړ شوی دی او ټول ټال 33 متره لوړوالی لري. یعنې د ځمکې نه تر دې پاس سره پورې 33 متره لوړ دی. خو هغه ځای چې دا مخکې موږ په وګرځېدو دا ځای 21 متره لوړوالی لري چې ټول د اوسپنې نه جوړ شوی دی. یعنې دا ټول ساختمان چې دی د قوي اوسپنې نه جوړ شوی دی. د دې برج څخه وړیا لیدنه کولی شي. یعنې دا کوم ټیکټ نه لري. هر وخت د سهار نه تر هغه وخته پورې چې تیاری دا د خلکو د پاره خلاصي.